बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौरजान तاسو ته مخاطب یم د سیاسي هلچل په پنجاب کې چې کوم شروع دی هغه خو لا فلحال عمق شان دی، خو دې سره سره په جنوبي پنجاب کې سیاسي حرکت شروع دی او د هغې حرارت په ټول ملک کې معمولی اوس محسوسیږي. چونکې د جنوري میاشت نو فلحال هغه حرارت محسوسیږي، کیدای شي شدت پکې بیا په فروری کې او په مارچ کې راشي. په جنوبي پنجاب طرف ته جهانگیر ترین او چودھری سروردي اکټیو شوي دي او هغوی یو نوې پارټي د اسټبلیشمنټ په خوښه باندې جوړول غواړي او خوښه باندې جوړول همدغسې غواړي چې هغوی همدغه پارټي بیا سټرانګ کي او دغه پارټي بیا سبا په حکومت کې راشي یا د حکومت حصه جوړ شي. نو چې د اسټبلیشمنټ والا لاس او آشیرباد د هغې ته حاصل وي نو عمق شان به کېږي لکه څنګه چې مخکې کېدل، یا خو به پکې سټرانګ کسان داسې راولي چې هغه سټرانګ کسان به په خپله هغه خپلو حلقو کې کامیابیږي. نو که هغه ذات امیدوار هم ودرېږي نو بیا به دا نوې پارټي بیا وروستو دی له یو تشکیل ورکوي کېږي لکه څنګه چې باب پارټي جوړه شوې وه او باب پارټي باندې بیا سایه چې کومه وه هغه د اسټبلیشمنټ وه. همدغه شان به یو دا پارټي په جنوبي پنجاب کې جوړیږي. دا څه دپاره جوړیږي؟ دا د دې لپاره جوړیږي چې د پی ټي آی مخه ونیولی شي او پیپل پارټي سټرانګ کړی شي. پیپل پارټي کې اوس هم د بلوچستان په سطح باندې ډېرو خلکو هغې کې شرکت وکړو او په بلوچستان کې هغه یو نوې پارټۍ په شکل باندې او د یو مضبوطې پارټۍ په شکل باندې هغه راښکاره کېږي او راښکاره کول یې غواړي. دا د اسټبلیشمنټ زړې حربي دي او مکه شانتې استعمالول غواړي. یو خبره په دې وخت کې زیاته مقبوله ده او زیاته هغه چلیږي او هغه خبره دا ده چې عمران خان اسټبلیشمنټ ته قابل قبول نه دی. نو دا خبره داسې کیږي چې عمران خان مقبول دی خو اسټبلیشمنټ ته هغه قبول نه دی، اسټبلیشمنټ ته هغه قبول نه دی. د دغې قبولتیا دپاره هغې اوس په دې وخت کې داسې پارټي په تشکیل کې راولي ځکه چې د مسلم لیگ نون والا یا د مولانا صاحب د پارټۍ یا د پیپل پارټۍ والا د هغې بیړه غرق ته اوس فلحال په دې اوس سناریو کې په دې اوس حالاتو کې نو دې دپاره هغوی یو نوې پارټي تشکیل ورکوي او بیا به هغه نوې پارټي چې کوم ده هغه به بیا په حکومت په دور کې یا په حکومت په دوران کې یا چې کله الیکشن وي د الیکشن په وخت کې به بیا هغه مونږ ته او عوامو ته به مخامخ راځي او هغې کې به مکه زړې چهرې وي. ما تاسو ته د مخکې ورځو کې هم دا خبره عرض کړې وه چې دا یو څو خاندانونه دا یو څو شخصیات دي چې په ګوتو باندې شمارل کېږي، دا همیشه په پاکستان باندې حکومت کوي. که دوی په اپوزیشن کې وي نو رور خور ترور زوی ماما زوی کاکا زوی لالا زوی دی په اقتدار کې وي او چې کله هغوی د اقتدار نه کوشي نو بیا دوی په اقتدار کې وي. دا گیم همیشه نه شروع دی او همدغه شان کېږي. په موږ باندې همدغه یو څو حکمرانان دي، یو څو خاندانونه دي چې د هغې حکمراني په موږ باندې شروع ده. عمران خان په دې وخت کې یو قسم له باغي لیډر جوړ شوی دی او په دې وخت کې هغه چې کمې خبرې کوي او مقبول هم په دغه وجه باندې دی چې په پیل ځل باندې هغه سره د عوامو مرسته ده. یو دویم هغه اسټبلیشمنټ چیلنج کو او په پیل ځل باندې په پاکستان کې چا اسټبلیشمنټ داسې کلم کله چیلنج کړله نو په دغه وجه باندې هغه ته اوس د مزاحمت مخامختیا کیږي او دا مخامختیا هغه اوس په خپله محسوسوي. هغه د مخکې ورځو کې چې کوم پریس کانفرنس کړی و هغې کې هم دغه خبره کړې وه چې اسټبلیشمنټ فلحال ماته نیوټرل نه ښکاري. وایي که چېرته د پنجاب په اسمبلی او د عدم اعتماد په دوران کې چېرته زمونږ کسان وښویدل یا کومو کسانو باندې دباو راغی ځکه چې هغه بار وایي چې زمونږ ایم پی ایس ته ټلیفونونه کېږي او هغوی ته دمکیانې ورکول کېږي. 2 ارب 70 کروڑ روپو فواد چودھری دعوه کړې ده چې دا ایم پی ایس ته آفر شوی دی. 2 ارب 70 کروڑ روپو آفر شوی دی چې تاسو د پی ټي آی نه لاړ شئ، تاسو پی ټي آی پرېږدئ یا د عدم اعتماد په وخت کې تاسو په هغه وخت کې په ووټینګ کې حصه وانخلئ نو تاسو ته به دا دونه پیسې میلاویږي. دا ټول د اسټبلیشمنټ مخکني گیمونه دي او اوس هم مکه شان په هغه گیمونو کې هغوی حصه اخلي. د پاکستان په تاریخ کې دا همیشه عمدغه شان شوي دي. مسلم لیگ کاف چې کوم دی هغه عمدغه شان اسټبلیش شوی. د مشرف په دور کې چې کله هغوی پارټي جوړوله او پارټۍ له یو سټرکچر ورکولو نو مسلم لیگ کاف والا په هغه وخت کې په پنجاب کې دا نه سټیک هولډرز نو خو د هغې سره یې کسان را یوځای کړل او مسلم لیگ کاف والا پوره 15 کاله د مشرف په دور کې د وزیر اعظمۍ مزې اغوستې وي. په هغې کې میر ظفرالله جمالي، شوکت عزیز او چودھری شجاعت دا درې واړه وزیر اعظمان پاتې شوي
دی 15 کال خپل پوره کړو د خپل ټینور او پاغي کې پرویز الهی دا داوا کړی و او دا خبره اوس پورې لا په میډیا باندې شته دا ریکارډینګ ویډیوز اوس هم شته دا کلیپس شته چې پرویز الهی وی چې مونږ به مشرف د وردې سره لزل نور منتخب کو نو دا اومک شان پارټیانی چې کم بیا رستو د اسټابلیشمنت په کار راځي او د اسټابلیشمنت په خوخه باندې بیا کارونه کوي را روان وخت کې به د دې خبرو نورم اندازې لګي ځکه چې دا پارټي کلب تشکیل ولا ورکړي شي او بیا دې کې د کسانو د شمولیت پته مونږ ته ولګي نو په هغې کې به مونږ ته یو لاره متعین شي چې یاره اسټابلیشمنت په دې کې شامل دی او که نه دا نیوټرل دی که نه صرف او صرف د آزاد امیدوارانو دپاره جهانګیر ترین دا خپل جاز به دوباره بیا استعمالي خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان